زما عزتمندو الله پاک فرمائی چې کتاب دا عظیم الشان کتاب دی دا قرآن شریف یادوي دا عظیم الشان کتاب دی ځکه تنوین لپاره تعظیم دی انزلناه الله وی ما نازل کړی دی الله ذات عالیه په ټوله دنیا باندې هغه بادشاہي دا وی ما نازل کړی دی الیک اے پیغمبر چې ته ټول پیغمبرانو کې عظیم الشان پیغمبر او دا کتاب تا ته نازل کړی مبارکون دا برکتی کتاب دی یعنی سوچ اوري هم برکتی دی مبارکون سامعه مبارکون قارئه سوچ چلول هم برکتی دی مبارکون عامله چې څوک په عمل کوي دا هم برکتی دی او دې لپاره مې نازل کړی لیدبروا آیاته چې خلک د دې آیتونو کې سوچ وکړي وليتذكر اولو الالباب او نصیحت قبول کی چې کوم د عقل خاوندان دي نو هغه به نصیحت قبلې مسلمانان چې دا ټول عقل خاوندان دي ځکه دوی اسلام راوړي دي الله سره دی جوړ دي دار کلمې خاوند به جنت ته ځي دا عقلمن خلک دنیا کې دا مسلمان دي بیا په دې مسلمانانو کې عقلمن هغه سړی دی چې هغه نیک اعمال کوي د آخرت دپاره تیاری کوي بیا په دې کې عقلمند دا چې کوم د دین خبردار خلک دي علما دي حافظان دي دی خپل حصه د عمر د الله دین دپاره وقف کړې ده او یا الکیس من دان نفس عامل لما بعد الموت په ټول کې هوښیار سړی عقلمند هغه دی چې د فاني دنیا نپاره دومره کوشش نه کوي عامل لما بعد الموت د مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره کوشش کوي دا عقلمند دی وی قرآن شریف به قبر کې راشي ورته به وایي چې ته ما پېژنې نو دی به وایي چې نه ښکلي شکل کې به راشي وایي زه ستا قرآن شریف یم چې تا دنیا کې د تلاوت کوو او هر وخت به تا د قرآن شریف تلاوت کوو کله په اوچت اواز کله په ښکته اواز ته به زما عمل وینې زه به درنه علی جدا کېږم چې څوک پورې ما جنت ته داخل کړی نه نو قبر کې بیا چې کله د قبر نه سړی پاسي نو بیا به دا قرآن شریف ورته راشي او الله ته مخکې کوي الله د ده زه سفارش کوم وایي د قرآن سفارش به اول نمبري القرآن الشافع قرآن بسفارش کی مشفع د قرآن شریف سفارش بقبلیگی مقبول الشفاعت تی ماهل القرآن بجگڑ کی مصدق د جگڑ با اللہ منی من جعله امامه چاچ قرآن شریف پل پیشواو گرزو پخپل تلاوت کی بچو باندې وی نقادو الى الجنت جنت تبرکاگی ومن جعله خلف ظهري چاچ قرآن شریف شاته غرزو ساقته الى النار دا سړی به جهنم ته ورغورځي قرآن شریف شاته غرزول لارې چې ټوله زندګي تېره شي قرآن شریف له ګوتې نه وروړي نه یې به خپل بچي باندې وې نه دې څه خیال ساتې نه په واعظ نصیحت کې کښېنې نه درس او تدریس کې ترجمه کې نه کښېنې نه په خپله تلاوت کې نه چاته وې چې تلاوت وکړه دا شاته غرزول دي چا چې شاته غرزو ساقته الى النار دا به جهنم ته غرزي وی قرآن شافع لك دا تار بار بسفارش او علیک یا تا باندې با دې تا باندې به گوی کوي الله زرد باندې گوی کوم ټول عمر زندګۍ کې د زما خیال نه رساتلی وی دا قرآن شریف سفارش به اول نمبر لا نبی ولا ملک ولا غیره د قرآن شریف سفارش ته پیغمبر سفارش او نه د ملائکی سفارش رسیدي شي او نه د بل چا دا باور ځکه د الله د ذات نه راوتی دی امام احمد ابن حنبل امام شافعي صاحب الله په خوب کې ولیدو ورته وی امام شافعي ته امام احمد ابن حنبل ته زما سلام کوا او ورته دوایا چې قرآن شریف په حق کې بستا باندې امتحانات راځي سختی به د باندې راځي تا ته به خلک وایي چې دا مخلوق ومنه
نو دا مخلوق نه دی دا د الله د ذات نه راوتی دا قدیم دی په دې باندې علما ختویږي نو امام شافعي صاحب خط ولیکو او یو سړي له ورکو په لاره به دا خط نه کولاوي امام شافعي صاحب دا وخت په مصر کې او امام احمد ابن حنبل صاحب عراق کې نو خط ولو لیکو دا یو څه امام احمد ابن حنبل صاحب ته وایا دا خط باندې تپاسا دا ولګول چې دا سو کولو نکی دا شمه په لګول او ورته دا باندې کولاوي دا چې په خپل کولو کی چې کله د عراق تلاړو امام احمد ابن حنبل صاحب ته دا خط یوړو نو هغه ورته دا خط په لار کتلې وینا مان دي کتلې خط چې کولو کو د امام شافعي صاحب د طرف نه چې پیغمبر علیه السلام ته مبارکي درکې او وایي چې قرآن په حق کې به تا باندې امتحانات راځي قرآن ته بدي خلک وایي دا هغه زمانه کې بادشاه معتزلي و بې دینه بادشاه و هغه ورته دا قرآن مخلوق ومنه امام احمد ابن حنبل صاحب ته وایي تاسو باندې امتحان راځي پیغمبر علیه السلام ورته وایي خو دې امتحان کې ته چې کامیاب شي تا باندې به هغې زجر او سختي راولي نو قرآن شریف دا مخلوق نه دی